عزیزانو دا خبره ما تاسو ته کړې. یو بزرگ تا یو ورځ شیطان راغی. نو بزرگ ورته وی چې یو مسله راته وکړه. نو شیطان ورته وی چې بزرګا زما مسلې خو تا ته پته ده چې زه خو د ګمراهۍ مسلې کوم چې خلک ګمراه شي. بزرگ ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله چې چاته هدایت وکړي هغه شیطان نشي ګمراه کولی، او چې الله سو ګمراه کړي هغه شیطان نشي په لاره کولی. نو زما عقیده دا ده چې زه الله ما ته هدایت کړی دی، ته ما ګمراه کولی نشي په خپلو مسلو. خو نن مې شوق دی چې د شیطان نم یو مسله واورم. هغه ورته وویل چې ښه ده زه به هم درته نن د ایمان په تقاضا صحیح خبره وکم. ته خو بزرګ یې، پیر یې، خلق د لاسونه سپوي، سجدې درته لګوي، خو یو ټکی مې واوره چې اسې نه چې د دې خلکو په لاسونو سپولو او په دې سجدو باندې ته چېرته غاوره نشي. بزرګا داسې چرې ورنه وی چې زه که داسې دې وویلې چې زه نو داسې به شي لکه چې زه ما شپږ لکه کاله خدای ته سجدې لګولې وي او یو ځل مې د الله په مخ کې زټکې وکړو. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما چې تا ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، تا ولې ونه کړه؟ نو ما د هغې په جواب کې خدای ته وویل چې قال انا، زه او ده ته سجده کول. خلقتني من نار وخلقته من طين، زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی، بیا دې د خټې نه پیدا کړی دی، نو زه ده ته سجده څنګه وکړم؟ وی چې د الله په مخ کې مې وویلې چې انا، نو د انا ټکی د خدای ډېر بدي شي، دا زه. نو الله راته په جواب کې څه وویل چې فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د رحمتونو او نعمتونو نه تر قیامته پورې مې لعنتي او تباه کړې. نو بزرګا په یو زټ کې باندې زما عمر لا بیړه تباه شوه. اسنه چې ته چرته په خپل شان او د عوامو په دې سجدو او لاسونو سپولو چرته غایره نشي. د غرور انجام د هر چا تاسو کتلی دی، که لږ سر در پوری او عقل وکئ او لږ فکر وکئ. چا چې غرور کړی دی عمر له تباه شوی. نو زما عزیزانو د خدای سره روابط پیدا کړئ. خدای د دې کائنات خالق او مالک ومنئ او هر شی د الله وګڼئ. زمونږ هیڅ نشته، زمونږ ځان زمونږ نه دی. که ته ووایې دا زوی زما دی، نه دا ستا نه دی، ته څوکیدار یې. یو سکند کې دا زوی د خدای اغستلو غواړي تیره ایسارولی شي؟ دا لور زما ده؟ نه. دا ښځه زما ده؟ نه. دا ورور زما ده؟ نه. دا هر څه د خدای دي. ستا ځان ستا دی؟ نه.
زما د ځانم زمانه دی، دام د خدای دی. تاسو خیال راغی؟ نو دی وجنه غرور دا په دنیا کې تباہ کن شي. یوازې دنیا یې نه تباہ کوي، آخرت هم تباہ کوي، انجام هم تباہ کوي. بادشاہانو چې غرور کړی دی، ابرهه د یمن گورنرو د مکی یو سړی تللی یمن ته. ابرهه ویلي چې دا خلک مکی ته څه دپاره ځي؟ وی دالته یو کعبه ده او خلک تېنه طواف کوي. وی چې حج مې وشو. څنګه کعبه ده؟ وی یو کوټه ده. وی دلته ښه اعلی کوټه د سنگ مرمرو جوړه کوي. سنگ مرمرو کوټه جوړه شوه، ګیر چاپېر ته ځای جوړ شو او په یمن کې اعلان وشو چې مکی ته به هیڅوک هم نه ځي حج ته، دا کعبه د دې نه تاویږي. د مکی سړی چې تلو هغه وایي چې بهره دې غرکشه، هغه کعبه چې دا خو د خدای په حکم جوړه ده او دا کعبه تا جوړه کړه نو ښه ده. به د شپې تللی دی او د ابرهه په کعبه کې غول کړي دي، چې غولې پکې کړي دي. څوکیدارانو سهار چې انکواري وکړه چې دا خو بیګا پکې چا غول کړي دي. ابرهه ته خبر لاړو چې ستا په کعبه کې خو چا غول کړي دي. انکواري شروع شوه. چې انکواري شروع شوه سړی بوټ راوویستو. چې راویستو چې جده کړي دي. ورته ولې؟ ویلې جی هغه په مکه کې کعبه چې ده هغې ته چې څوک کاږه وګوري نو سر قلم کیږي. تا په دې کوټه باندې کعبه نامه ایښې وه نو ما پکې بیګا غول ځکه وکړه چې ګورم چې ما سره څه کېږي، او ما سره یې څه نه شو. نو دا کعبه نه ده، کعبه همغه ده چې کومه په مکه کې ده. ابرهه په غوسه شو، ویل ښه ده، تر هغې به زه په آرام کښېننم چې ستا د خدای کعبه مې ورانه کړې نه، ستا د خدای کعبه مې څه کړې نه، ورانه کړې نه. اتیان یې تیار کړه، اسونه، اتیان، فوج تیار یې کړه چې په مکه اټیک کوو. را روان شو. ابرهه ورسره دی چې مکې ته راورسېده، یو میل لرې ډېره ولګوله او ټایم یې فکس کولو چې په دې ټایم به په کعبه د اتیان ورپرېږدو چې ورانه یې کړو. د ابوطالب څه شی ونیو؟ د ابوطالب اوښان ونیو د ابرهه فوجیانو. ابوطالب ورغی ورپسې چې زما اوښان یې نیولي دي. هغه ورته ویل چې زه کعبې ورانولو ته راغلی یم، هغه تپوس نه کوي، د اوښانو تپوس کوي. ورته وی چې خبره دا ده جي چې د کوم شي مالک زه یم د هغې تپوس له زه رالم، او د کعبې مالک خدای دی، خدای پوهېږه او تپوس یې پوهېږه. وی چې ښه ورکوي دله اوښان. اټې کې چې څه وخت کې په کعبه کولو او اتیان را روان شو. قرآن کې هره ورځ تاسو اورئ د امامانو نه چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیت نګورئ چې څه کار وکړو الله ستا تا خاوندانو د اتیانو سره، دې ورسره وکړه. الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل. ابابیل مارغانو ته حکم وشو چې پاس نه پې بمباري وکړي. مارغانو دوه کاڼي په پنجو کې او یو په مخوکه کې، چې د پاسه راله
په کومه تی چې هغه دومره غوندې کاڼې راغورځوي دا تی په دې ملا راغورځوي او لاندې دومره غار پکې وکړي تمام متیان تباه شو یو ابابیل ته حکم شوی چې ته به دا ابرهه ولې ابرهه چې دا منظر وکتو منډې کړې منډې د مخکې او مارغه ورپسې یمن ته ورسېدو بادشاہ سره کېناستو ویل ما سره خو داسې چلو شو څنګه چلو شو ویل مارغان د پاس نه رااله او دومره کاڼي ورسره ووتیانې ټول تباه کړ بادشاہ ورته چې مارغانو څنګه تباه کړ اوس بادشاہ هم دغه وکنه هینو خیال دې راغی نو هینو ورته وایي چې دغه ده مارغانو څنګه داسې کار اوس که تاسو دلته چاته ووایي که نه دلته یو لو ټیسمار خان یې څوک ټیسمار خان پېژنئ دا مبلیل چې لاس کې ګرځوي ټیسمار خان ته وایي چې یاره مارغه وویشتم او راکې سوری وکړم ما دا پرېږده مارغه درکې څنګه سوری وکړم وایي به داسې که نه نو بادشاہ ورته وایي چې مارغان مارغه ورته پاس په روشندان کې ناست و چې دا کیسه مارغه چې گورنر داسې وکړه ویل دا دي بیا مارغان خو چې ویل دا دي مارغه را پاسېدو هغه کاڼې د ابرهه په سر راوویشت چې راویشتو لاندې پکې دومره سوری و او د بادشاہ په غیږ کې تباه کړ نو الله څه وایي وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بمباری شروع کړه نو څه شی ته جوړ کړو فجعلهم كعصف مأكول اغاتیان او تمام انتظام داسې کړو لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پیمل شي تاسو پوه شئ قرآن گواه دی په دې خبره چې انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون دا قرآن او دا اسلام ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به زکو نو کله چې سړی نه نو الله د خپل دین حفاظت په مارغانو کړی دی کنه دی کړی دی کنه زما عزیزان بیا علماء او طالبان دا د الله د دین څوکیداران دي ٹھیک ده چې د کم مالک څوکیدار سره چیړو شي پښتنه مونږ ته نه ده پښتنه چاله پکار ده الله پوهیږي او د خپل څوکیدار پښتنه پوهیږي خو د دې وجه نه یوسف علیه السلام یو سړی ساتلو چې په دوره به دی روانو نو یو سړی به ښي طرف ته یو ګس طرف ته یو به آواز وکړو چې لمن الملک اليوم د قیامت په ورځ به آواز وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی د نن ورځې بادشاه څوک دی دا ټول بادشاهان د دنیا چې دي دا به سرنګون ولاړي نو بلې ملایکې به ورته آواز وکړي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه ذات دی چې نن ډېر په قهر دی حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله داسې په قهري داسې چې نه به وړاندې چېرته داسې په قهر شوي او نه به بیا داسې په قهر شي الله دې مساتي د خپل حبیب په خاطر نو یو سړي به دا آواز وکړو چې لمن الملک اليوم اسې نه چې درکې د دې بادشاهۍ د مصر غرور راشي نه یو داسې ورځې ته تتلو والا یې چې هلته به سرنګون ولاړې او اوازونه به دا کېږي بل به آواز وکړو چې مغرور مه شو شاهان دیگر است غاویره کېږه ما د بادشاهانو بل بادشاه دی هغه بل بادشاه چې څه وخت کې وغواړي په امریکا یو جاد را غورځېدلی 10 منزله او که 100 منزله بلډینګ یې ورته والی صدر برش چې دی په خپل کور کې تر اوسه پورې شپه نه کوي
خیال هم راغی نن د صدر برش پناه دی او ټول ملکونه تیریږي. انشاءالله تاسو به ګورئ چې د دې دین به حافظ خدای دی او الله به امریکا نیست و نابود او تباہ او برباد کوي. که تاسو وګورئ د دنیا دا چھت چې سړی جوړی او نقش و نگار پکې وکړي نو دې دپاره چې دا چھت ښایسته ښکاري. نو ستوري الله فرمایي چې ما دې دپاره پیدا کړي دي چې ستاسو دا چھت پې ښایسته ښکاري. بل خاصیت پکې الله پاک دای خې ده چې څومره د ځمکې نه راوتونکي اشیاء دي کاغه فصلونه دي کاغه میوې دي کاغه سبزیانې دي څومره اشیاء چې د دې ځمکې نه الله د انسان دپاره راوباسي څومره اشیاء چې د ځمکې نه الله پاک د انسان دپاره راوباسي نو په دې ستورو کې الله دا اثر ایښی دی چې په هغه ټولو اشیاو کې خوند او مزه خوږوالی ترشوالی تیکوالی دا ټول پکې دا ستوري اچي. بل خاصیت پکې الله پاک دای ښه ونه راوباسي د ځمکې نه بیا هغه ونه میوې ونیسي. اوس ته دې ونې ته وګوره چې لاندې نه بوټی را زرغون کړي بیا یې په کال دوو کې لویه کړي بیا دې ونه کې دننه هغه انجینیران چا کینولی دي بیا د دې پاڼې څه خیریت دی چې د میوې نه اول پاڼې وکړي او بیا هغه پاڼو په سر کې شلتالو پیدا کی ام پیدا کی کیلا پیدا کی مالټا پیدا کی امرود پیدا کی دا چا کړي دا صرف او صرف دا الله ذات کوي بل څوک نشته نه بل څوک دا کار کولی شي. نو د دې وجې نه هر وخت سوچ کول دې څیزونو ته چې چا دروغ ویلي دي نو الله د هغې متعلق فرمایي چې سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. تاسو په دې ځمکه کې لږ وګرځئ او زما د فیصلو انکار چې چا کړی دی د هغې انجام وګورئ. بیا زما د قوت او زما د طاقت مقابله چې چا کړې ده د هغې انجام وګورئ. چرته به ملا را پیدا شي اعلان به وکړي چې په قبر کې سوال و جواب نشته خلق به د خدای په قهر اخته شي شتا او نشته او شتا او نشته او شتا او نشته. چرته به یو پمفلټ شایع شي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی نه دی. خلق بدر په در ګرځي مولیانو پسې چاله راشي شریعت ته او مناظره ده او پلان. نو عرض میں داو چې په خبره ځان پویوي دا زمونږ ملک نن سبا د هرې فتنو باران شوی. داسې فتنه نشته او نه پاتې ده تر اوسه پورې چا په دې ملک کې راښکاره شوی. سوال داو چې د روح او د قبر منځ کې تعلق څه دی؟ نو په دې باندې که علامہ ابن قیم نه پوهیږي، په دې باندې که مولانا اشرف علی تھانوی نه پوهیږي، په دې باندې که حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نه پوهیږي، په دې باندې که شیخ الهند مولانا محمود الحسن نه پوهیږي، په دې باندې که مفتی ہند مفتی کفایت اللہ نہ پوئیگی، پدے باندے کا حافظ ابن حجر نہ پوئیگی، پدے باندے کا علامہ قسطلانی نہ پوئیگی، پدے باندے کا علامہ عینی نہ پوئیگی، پدے باندے کا جلال الدین سیوطوی نہ پوئیگی. نو پسور لسوا کال رستو د پاکستان روټي خلاص پی پوئی. دا خلق پی پوئی. په حیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کدا خلق نه پوئږي نو مونږ غوندي کو سړپ چې دی هغه په دې باندې پوئی. بیا قرآن نرستو دویمه درجه کې امام بخاری رحمت الله علیه تیر شوی. امام بخاری شپږوشل کال رستو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تیر شوی دی او هغه تقریبا 19,000 حدیث په بخاری کې راجمع کړي. امام بخاری یو حدیث نقل کئی. امام بخاری هغه امام بخاری چې څه وخت کې وفات شو نو د مرګ نه وروسته د هغه د قبر نه شپږ میاشتې د مشکو د عنبرو لوګي راوته. بیا په دغه امام بخاری یو حدیث نقل کړی دی. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایلی دي چې دې کې پلانې راوي چې ده عند المحدثین قوی نو لیکن قبره یفوح حین دفنا، چې څو وخت کې دی خخېده او لحد ته یې کوز کړو سړو نو د قبر نه وړاندې نه خوشبویۍ راووتې. دا په سترګو لیدلی شوي څیزونه دي. نو علامه ابن قیم نه چا تپوس وکړو چې دا قبرونه خو مونږه بعضې وخت کې سپړلي دي او لاندې پکې وګورو اډوکي پکې پراتی یا پکې مړې پروتي، مونږ خو نه وینو چې دا قبر جنت ته او دا دوزخ ته، یا پکې نعمت ته یا پکې عذاب ته. هغه ورته وی چې تا سره یو سړی پروتي او ودی او هغه سړی په خوب کې پولاو خوري، چرګان خوري،
فروټ میوه خوري تا ته پته لګي تا سره اوده دی او هغه په خوب کې لګیا دی میوې او چرګان او پلوونه خوري تا ته پته لګي ویلې نه ویل چې تا سره پروت دی هغه لګیا دی چرګان خوري او تا ته پته نه لګي نو چې تا نه بل عالم ته تللی دی د هغه د نعمت تا ته څه پته لګي دی تاسو خیال راغلی عالم برزخ خو یو حائل دی د قیامت او د دنیا په منځ کې نو هغه بل عالم دی نو د بل عالم د نعمت او د غیر نعمت تا ته څه پته لګي دی بل دا چې داغي جواب پیغمبر ډیر خوندناک کړي په یو دوه قبرونو تیر شو او وی فرمایل چې اے صحابه هما يعذبان دا دواړه مړي په سخت عذاب کې گرفتار نو لیکن وما يعذبان فی کبیر گناہ سلویا نه وا لیکن خدای رانی ولی نو د قجور یو ډکه راوړو چې ډکه راوړو نو هغه نیم ډکه چې ده اپ یو قبر وټومبلو او نیمه په بل قبر وټومبلو او وی فرمایل چې دا شین ډکه چې ده دا د خدای ثنا وای چې ترسو دا ډکه شین وی نو په دې مړو به عذاب معافي یا رسول الله دوی څه عمل کو صحابه ته وی چې کته دې یاري نه وي چې بیا به تاسو مړی د خخوي نو ما به اوس خدای ته سوال کړی وی چې د دې قبر کشف درته کړی وی او دا مړی په خپل لیدلې وی چې دا خدای په څنګه عذاب کې گرفتار او بیا به تاسو مړی نه خخو چې د ځمکې لاندې دا بلا دا یو مړی چې د بتشي متیازي چې وکړي نو او 10 به نه وچولو نو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ نه ساتلو نو د مرګ نه رستو الله په دې عذاب راځي او بیا دا حدیث فرمایلو چې استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه چې د قبر عذاب چې ده د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي او دا دویم مړی چې ده دا چغلی خورو د یو خبره یو تکوا او د بل خبره بل تکوا ستا خبره مال راوړي زما تعالی ضروري ما او تا په جنگ کې دې تماشا کوي په خدای باور وکړه چې بيدینه خلق خو پرېدا دا عادت په منځګزارو کې دی دا ډېر ډېر منځونه چې کوي په دوی کې دا عادت دی چې د یو خبره یو وړي او د بل بل په جمعات کې به غوږ سره غوږ وجنګي او درته وایي پلانې خو خبر نه دا تا پسې دا دی نو دا شیطانت دی شیطانت وای دیتا چې ما یو خبره کړې وي او ته یو څه وغه سړی ته ورسه ورته وکي دې ته شیطانت او دې ته غیبت وي چې کړی مې وي او ته ورته وي چې نه مې کړی او وي هغه ته بهتان وي نو نن په دې شیطانت کې منځګزار مبتلا اسه په دې خوشفهمۍ کې مبتلا کیږي چې مونږه منځونه کو نور کا پخروس وریګم خیر په دې خوشفهمو کې مبتلا کی دغه منځونه به زولنی وی او زمونږ د مړی ته به پرتی وي دغه منځونه ځکه چې د منځ کار څه دی د منځ کار دا دی چې سړی د ګناه نه بچ کی مونږ منځ د ګناه نه بچ کی معلومیږي دا چې زمونږ منځ نه دی
په خدای باور وکړه چې د جمعات نه وځي او د کلی او د علاقې ویڼه وګورئ چې ګن پکې نښتی دی او بونه ډکه ولاړه ده دې ته سوچ کوئ ویڼه وګورئ ویڼه او دغه ویڼه دې ډکې راوانه غستو کولاو دې نه کړه نو هم بم دا مونځ ستا په دې مخ درویشتی شي په قیامت کې چا ویڼه ډب ولاړه وه ګن پکې نښتی و تا ولې کولاو نه کړه وبه کوي داسې وایه بزرګانو جمعې پوره سپیشل مسلې راوړی او صاحبه اتر متر مګلي او بیا که تاسو خیال وکئ سړی چې کوټه جوړه کړي او هغه کوټه ښایسته کول غواړي نو هغې په دیوالونو یا په چت باندې څه نقش و نگار وکړي هغه دې دپاره چې دا چت یا دیوالونه ښایسته ښکاري تاسو دې پاس چت ته وګورئ پاس وګورئ ټول دا پکی چې پکې رازوړن دي د دې پکی څه ضرورت دی ګل ته و ورته دا پکې په 80 کونډه کې رازوړن دی دیش لیکن ګلکارانو ته نداګیر چاپیر ګل ولې جوړ دې د پاره چې دا چت په خستخ کړي بار دې برانډه کې وګوره دا جالای لګېدلی دا جالای کنه هم وې گویا دا جمعات بوي لیکن دا جالای دې د پاره لګولي چې دا جمعات په خستخ کړي علی هذا القیاس قرآن کریم کے اللہ فرمائی چې آسمان میں تاسو د پاره فقط چھت نه دی جوړ کړي بلکہ دا آسمان میں بیا تاسو د پاره خسته کړي هم دی چې تو ورته د شپې وګورئ نو یو رنگ به ډېر خوشحاليږي او چې د ورځې وګورئ بل رنگ به ډېر خوشحالي دا خبرام قرآن کریم کړي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ما دا د دنیا اسمان چې دی دا خسته کړي دی پستورو باندې دا ستوري چې دي دا مې په د اسمان کې تاسو د پاره ګلونه پیدا کړي چې تاسو د شپې ورته وګورئ نو ربم خوشحالي عزیزانو بیا په دې ستورو کې الله پاک خاصیات یې هغه خاصیات دا دي چې په خوا به کمې جوپې کې دی د اوښانو نو هغه به د ریګستانونو مزلو لارې به نه وي پته به نه لګېده نو د اوښانو قافلې والاو به د ستورو په ذریعه باندې هغه خپل سمت معلومولو او په هغه طرف به روان زما د وړوکوالي په زمانه کې ګړی نه وي ټیمپیسونه نه وو د پېشمني ګرځېدل نه وو چې پاسه یې پېشمنی دی ګوګوان نه وو چې وغږېږي چې پاسه یې پېشمنی دی زناناو به د اسمان د ستورو په ذریعه باندې د پېشمني وخت معلومولو او پابسې دی او روټۍ به یې پخه کړه چې هغه ستوري به هغه ځای نه پلاني ځای ته لاړه نو هغې نه بعد به روژه بند کړه چې اوس د اذان ټیم دا زما د لیدو زما د یادو خبرې دي چې زه تاسو ته عرض کوم پیرونی به ورته وي یو خاص قسم ستوري دي چې زنانو به وي چې دا پیرونی دغه ځای ته راشي نو پېشمنی شو
او چې دې ځای نه دې ځای ته لاړې شي نو پښمنۍ ختم شي. نو په دغه ستورو کې الله فرمایي چې ما تاسو ته د اسمان زینت جوړ کړی دی او بیا مې په دې ستورو کې درته خاصیات پیدا کړي. لکه تیره جمعه ما تاسو ته وویل چې په دې میوو کې دا خوند او رنگ دا خاصیات الله د ستورو په ذریعہ کوي. ام ولې خوږ دی؟ دا ډیوټي د ستوري ده چې ستا ډیوټي بدایي چې تبا شوګر ملي او په هر میوه کې به د چینو خوږوالی ته سپلای کې او پاغې کې به خوږوالی اچي. دا د ستورو ډیوټي. عزیزانو بیا په دغه اسمان کې الله پاک سپوږمۍ پیدا کړي. د سپوږمۍ څه ډیوټي ده؟ د سپوږمۍ ډیوټي دا ده، دام قرآن ویلي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. تانا دې خلق پختنه وکړه چې دا سپوږمۍ کله وړه او کله لوی اولی شي، دا دې دپاره چې تاسو په د میاشتو د کلونو د حج ایام معلوم کړئ. نو کله وړه او کله لوی دې دپاره شي. دا نور ولې کله وړوکی او کله لوی نه کیږي؟ نور ولې په یو حال؟ عزیزانو دې کې ائمه مفسرینو یو نکته لیکلې ده او ډیره د خوند نکته ده. ائمه مفسرین وایي چې حدیث کې راغلی دي چې دا نور چې ده دا په 24 غنټو کې یو دور تمامي. د دې ټولي دنیا نه چکر د نور چې ده دا په 24 غنټو کې پوره کی، او د سپوږمۍ چکر د ټولي دنیا نه چې ده دا په 14 شپو کې پوره کی. حدیث کې راځي چې نور چې ده د چې څو وخت کې خپل محور کې ګرځي نو چې د عرش د لاندې راشي نو د په دغه وخت کې الله ته سجده وکړي. چې سجده وکړي نو بیا روان شي. او سپوږمۍ چې دا په 14 شپه چې عرش ته راورسي نو تحت العرش دا خدای ته سجده وکړي. د 14 شپې سپوږمۍ ته په عربي کې لیلة البدر وایي. لیلة البدر د 14 شپې ته وایي. په 14 بالکل د سپوږمۍ دا کی کوړی چې ده دا مکمل وي او د دې دورم د کائنات مکمل وي نو دا د عرش لاندې خدای ته سجده وکړي. علماء مفسرینو دا نکته لیکلې ده چې نور بالکل په یو حال دی او سپوږمۍ کله وړیږي او کله لویږي. دې کې راز څه دی؟ وای دې کې راز دا دی چې نور ځکه په یو حال دی او تغیر پکې نه راځي چې د عرش په خپل محبوب سره ملاقات کی. عرش په الله ته سجده ولګي او आवाज ورته وشي چې اوس روان شي. نو هغه عاشق کې تغیر نه راځي چې کوم عاشق هر وخت محسود سره یوځي. سپوږمۍ په 14 شپه ملاقات کی چې ملاقات وشي او روان شي نو کمیدل شروع شي. کمیږي د جدای په غم کې. رحمان بابا وی کنه وای ز رحمان د جدای د غم جاړما
ز رحمان د بلتان د غم جاړما واقع دا د ډېر ګران اس ګرم نه ما یار سره جدائی دینا مشکل ترین غم په دنیا کې بل نشته ز رحمان د بلتانه د غم جاړم واقع دا د ډېر ګران اس ګرم نه اوس یار نه بلتون دا ډېر ګران کا خدا رنج او غم امغه خلق پویږي چې چا یار خوې کنه استادو په څه پویږي تاسو پویږي وای ماما اوس د یار جدائی او غم خو هغه خلق پویږي چې څوک چا د یار مزه خو لیدلی